د نن ورځې مهم خبر د سالنګ لوی لارې د پاتې برخې د بیا رغونې چارې پیلېږي. سلام ستړي مشئ ګرانو کتونکو، پام وکړئ د نن ورځې مهم خبر ته. د طالبانو د فواید عامې وزارت مسؤلین وایي د ټول پلازا له لارې د عوایدو راټولولو په طریقې په پام کې لري. د دې لویې لارې د بیا رغونې پاتې بهیر بیرته پیل کړي. په همدې موخه د دوی د فواید عامې وزیر محمد عیسی ثاني د چارو د نظارت او روزنې په موخه سالنګ ته سفر کړی و. دا مهال د دغې لویې لارې د فوایدو راټولولو لپاره طالبان له یو شمېر خصوصي شرکتونو سره تړونونه لري. د سالنګ لوی لار په 3 فازونو کې جوړیږي، له جبل سراج تر اصلي تونل، له تونل تر خنجان بازار او له خنجان بازار تر دوشي پورې د اصلي تونل جوړولو چارې تیر کال پای ته رسیدلې دي. د افغان وایس ګرانو کتونکو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې ښه وخت.